په افغانستان کې ډیرو خلکو د مچیو ساتنې او شاتو کاروبار ته مخه کړې ده. په کابل ښار کې د شاتو کاروباریان وایي په هیواد کې د امنیت پر راتلو سره به یې سږکال د وطني شاتو تولید هم زیات وي، ځکه چې پخوا به دوی ځینو ولایتونو ته خپل فارمونه د امنیت د خرابوالي له امله نه شو وړلی، خو سږکال به په ډاډه زړه د هیواد هر ولایت ته په هر فصل کې خپل فارمونه انتقال کړي. دوی وایي چې د سویل ختیځ زون ولایتونه په پسرلي کې ډیر ښه بیلابیل ګلان لري او د مچیو د فارمونو لپاره ډیر مناسب ولایتونه دي او بشي کولای چې سږکال ډیر وطني شات تولید کړي. موږ د ډیر ولایتونو څخه ډول ډول شات لرو، د بیلابیلو ګلونو څخه چې نمونه هم مختلف دي. په وطني شاتو کې د پکتیا، خوست، بدخشان، باغلان او نورستان ولایتونو شات ښه بازار لري. موږ خپل فارمونه لرو چې د ګرمۍ په موسم کې ګرم ولایتونو ته وړو. اوس ښه خبره دا ده چې امنیت راغلی دی. موږ په راتلونکي پسرلي کې د هیواد هر ولایت ته په ډاډه زړه خپل فارمونه وړلی شو او دا به زموږ پر کاروبار ښه اغېز وکړي. زه ډاډه یم چې په راتلونکي کال کې به د وطني شاتو تولید ته پام وړ زیات وي. په کابل کې د شاتو عمده او پرچون پلورونکي هم خوښ دي او وایي چې کاروبار یې بیرته عادي حالات ته راګرځېدلی دی او هیله لري چې که سږکال وطني تولید زیات شي د دوی پروشات به هم ورسره لوړ شي، ځکه چې په هیواد کې د وطني شاتو مشتریان زیات دي او ښه بازار لري. مونږ خو دلته تقریبا زیات قسمه شات لرو. دا خو د ګل مربوط کیږي، نو مختلف ګلونه شته، شینشوبی ګل دی، بیره ده، شفتلی ګل دی، دغې مربوط نور ډیر قسمه شات دي. په وطني شاتو کې زیاتره شینشوبی هم خلک خوښوي او بدخشان شات، جنبیلک ګل او همدارنګه دې په څنګ کې پلوڅه ډیر خلک خوښوي. د شاتو پلورونکي وایي په افغانستان کې د مختلفو ګلانو شات شته چې ډیر مشهور د شنشوبي، سنځلي، جنبیلک، هزارګل او کورخ شات دي چې یوه کیلو یې له 500 نه تر 800 افغانیو پلورل کیږي او په نورو بهرنیو شاتو کې بیا د بیرې او پلوڅ شات ښه بازار لري. په کابل کې ځینې شات پلورونکي وایي چې د روژې په میاشت کې د نورو وختونو په پرتله د شاتو خرڅلاو ډیر وي او دوی هم ورته تیاری نیسي چې خپلو دکانونو ته ډیر شات راوړي. موږ سره خو تقریبا 10 رقمه شات دي. وطني شاتو کې بیا اصل کوی دي او اصل بدخشان دي او دا نور اصل دي، اصل شنجد دي، تقریبا ټول بهترین اصل دي. ان شاء الله چې زموږ ټول مال چې دی ټاپ کوالټي والا دی، هغه کې ان شاء الله طبي دی، هغه پکې نشته. روژې ته آمادګي لرو. موږ روژه کې زیاتره سیزن زموږ روژه کې دی وجې نه آمادګي موږ نیولې ده ورته چې روژه کې ځان ورته برابر کړو. په افغانستان کې د شاتو کاروبار او د راتلونکي کال لپاره د مچیو فارم لرونکو هیلې ځکه زیاتې شوي چې په هیواد کې سرتاسري امنیت راغلی او وایي چې په دې سره به یې کاروبار لا پراختیا وکړي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.